په افغان ادبي بهیر کې دغه فرهنګیان د ارواښاد محمد صدیق پسرلي د 10 تلین یادغونډې لمانځلو ته راټول دي. د غزل ستوري شاعر یاد ته ځانګړې شوې ناسته کې د خدای بخښلي پر شاعرۍ، لیکوالۍ او د شخصیت پر ځانګړنو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو خبرې وکړې. بیا به سړی وایي چې دا ښه شاعر دی، نو ستا شاعري دغه ځانګړتیا لري. د نثر په برخه کې ما د خوند نثر راکوي، اسما یو نثر یې وایي کوچی ملا و که بخملي صحرا وکړه. دا اوس یو کتاب چاپ خصوصا د تکندوس په پیړۍ کې وایي. نو د استاد په شعر کې خوند په دې کې دا چې که سړی ظاهري جوړښت ته ګوري هېڅ په دا فکر ونه کړي چې استاد یې په دې جمله باندې چست وهلی. دا لکه د شاعري د ډولونو په حساب سره احمد نصر سي و خالد رازي ولیکل کېږي دغسې روان. کلیفت الله کې د ځینو استادانو او ملګرو شاعرانو سره لاړم د پسرلي صاحب کور ته. ازنپر صاحب هم ناست و، ایمل پسرلی هم دغه نه راغلی و د لندن نه. د غونډې ویناوالو ویل چې د لویو شاعرانو یاد باید یوازې په شعار او توصیف ونه کړو، بلکې د هغوی اثار وڅېړو او د لویې عناصر یې ټولنې ته وړاندې کړو. لیکوال او شاعر اجمل ښکلی وایي که چیرته د فرهنګ بډاینه د یوې ټولنې د بقا او هوساینې لپاره اړینه ګڼو، باید په ځینو لارو چارو فکر وکړو چې یوه مهمه لار یې د فرهنګي ناستو جوړېدل دي. د بله پلوه استاد پسرلی رښتیا هم یو لوی شاعر دی. د لوی شاعرانو یاد نه یوازې د هغه دپاره بلکې د خپلې ټولنې د خپل فرهنګ د بډاینې دپاره همدغه ډول د ځوانانو د هڅولو دپاره پکار دی. د استاد سبک خو چې پوهان هم ګڼلی دی، هندي سبک یې ګڼلی دی او د استاد په سبک کې نو بیا بې دریغه ډېرې خبرې کېدی شي. زه فکر کوم چې دغه خبرې باید د لیکنو، د تحقیقونو، د لیکلو نقدونو او د شفاهي نقدونو په شکل باندې وشي. په دغه یادغونډه کې د استاد پسرلي په ژوند جوړ شوی مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو او د هغه زامنو اسدالله غضنفر او ایمل پسرلي له هېواد څخه بهر خپله وینا د سکایپ له لارې غونډې سره شریکه کړه. زما پلار هېڅکله څوک اړیستل نه، د هغه د ویلو د وینا بڼه بدله ده. ځکه به حتی یو پیاله چای هم غوښت نو دی نه راته ویل چې یو پیاله چای راوړه، بلکې دا به ویل چې یو پیاله چای راوړی شي. لیکوال یونس تنویر په یاده غونډه کې د ارواښاد پسرلي د شاعرۍ په اړه خپله لیکلې مقاله واوروله. موږ دا ډول غونډې اوس مهال ډېرې کمې لرو، نو که په دې برخه کې دولت پوره توجه وکړي او د لویو لیکوالانو شاعرانو نمانځغونډې جوړې کړي، د هغوی په اړه تنقیدي یا کرکتنیزې غونډې جوړې کړي، نو دا به لا ګټورې شي او د زده کوونکو او زدهکوونکو لپاره. پسرلی وي او نه غم د پسرلي شعره، راز ده چې د چا د زړه لپاره ده به پاتې. د غونډې پای کې د سروش کتاب پلورنځي لخوا د ارواښاد 2 تازه چاپ شوي کتابونه ګډونوالو ته توضیح کړی شول. راغلم جهان ځای د اوسېدو نه و، کډه په زیړي مازدیګر بیرته وړم. غزل ستوری استاد محمد صدیق پسرلی په 1492 کال د 15 کالو په عمر ومړ. جنازه یې د کابل په عیدګاه مسجد کې ادا او په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. روح یې اخاد. هغه ولاړ، تر شا یې له 20 ډېر منظوم او منثور کتابونه پرېښول. لیکوال نه مري، هېڅ څوک دا ځواک نه لري چې لیکوال ووژني، مګر هغه ټولنې چې د کتاب لوستنې فرهنګ پکې ومري. اجمل صدیقي، کابل.